مختلف مصالح نغښتي وي. نو په دغه امتحان کې یو خو دا معلومه شوله چې د افغان ملت که څومره قشرونه، که څومره ملتونه او قومونه په افغانستان کې وجود لري، دا ټول ملتونه دلته وحدت معلوم شو. هر چا د دغې دردمنې سانحې په واسطه باندې خپل درد احساس کړي. داسې به هم څوک پاتې نه وي په افغانستان کې، داسې ملت به پاتې نه وي، داسې قوم به پاتې نه وي چې په دغه سانحه باندې دردېدلي نه وي. الله دې هغوی ټول ته اجر ورکړي. نو یو خو دا سوال چې د ټول افغان ملت وحدت پکې معلوم شو. دویمه خبره دا شو چې هر ولس ته او هر ملت ته الله حکومت ورکوي. حکومت مختلف شکلونه لري. بهترین حکومت هغه ده، علماء کرام ناست دي، چې مشران په کشرانو په ولایت باندې مهرباني او رعیت په خپلو مشرانو مهرباني. مشران د خپل رعیت دپاره دعا کوي او ولس د خپلو مشرانو دپاره دعا کوي. په دغه سانحه کې د موږ تاسې مشران چې څومره ودردېدل هغه تاسو ته بهتره معلومه ده. له امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه او ریاست الوزراء او څومره وزیران تاسو ته بهتره معلوم ده چې څوک دلته راغلل، هغوی خپله تاسې ویلله، او څوک چې رانغلل دي هغوی هغه احساس دلته راورسېدي چې څومره په دغه سانحه باندې ودردېدله. نو معلومه شوله چې الله په ټوله نړۍ کې افغان ملت ته اوس د داسې حکومت او د نظام لورونه وکړه چې زه په ټوله نړۍ او خطه د ځمکې باندې ساری نه وینم. دویمه خبره دا ده چې په داسې سانحو کې طبعا انسان کله کله له غفلت او له داسې څه سره مخ شي که نه چې الله د الله له یاد نه سړی غافل کړي. موږ تاسو ته الله را په ذهن را یاد کړي، د الله قدرتونه یې را یاد کړل، الله ته یې متوجه کړلو. نو خدای جل وعلا شانه دې موږ له دغه امتحان نه باقي وساتي او له دغه تیر امتحان ښه اړخونه او بد اړخونه هغه موږ تاسو ته معلوم شوله. خو په دغه باندې شکرګزار یم چې دغه ولس د خپل غیرت له لاسه ورنکړه او امارت و نظام د دغه ولس ښه کفالت وکړه او د دغه ولس د درد دپاره یې ښه رسیدګي وکړه. هلته زه په حرمینو کې او آنن په آنن د دې حالات نه خبرېدم. نو له یو خوا نه که دردمن وم، خو له بلې خوا نه باور وکړئ په دې حالاتو باندې مطمئن شوم چې خدای پاک هغه د زمونږ د افغان ملت داسې یو هوډ او داسې احساس پیدا کړ چې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټول امت له لکه یو وجود غوندې، که سر باندې درد چې هم ټول وجود درد وي، که لات باندې درد چې هم په ټول وجود باندې درد وي. نو هغه د ټول ولسونه او ټول ملتونه په دغه سانحه باندې ودردېدل او دلته یې رسیدګي وکړه. په دې باندې مطمئن شوم او چې کله زه راغلم نو باور وکړه په دوه ورځو کې خو ډېر مېلمانه وو. په درېیمه ورځ باندې مې سترګې پټې کړې، مېلمانه روان وو، خو بس ما ځان ته رافټ کړ او ولایت ته چې راورسېدم. ولایت کې مې هم خالص اداري مجلس کړی دی او په هغه ساعت روان شوی، چا سره مې لیدل نه دي کړي. بس خاص د دې په خاطر باندې چې دغه ولس ته زر ورسم او د دوی هغه حالات په خپلو باندې په سترګو باندې ووینم، د دوی هغه دردونه، د هغوی تکلیفونه هغه له نږدې نه حس کړو. نو انشاءالله امید لرم چې دغه ولس به د دغه تیر جریان کې له عمراو او له ملګرو او له مشرانو څخه خوشحاله پاتې شوي او آینده کې دې اطمینان در کوم چې امارت او نظام ټول دې تاسو تر شا ولاړ ده. خپل ټول امکانات له دغه ولس سره هغه ملګري دي. جناب حاجي صاحب قدرت الله جمال د صنعت او سوداګري د وزارت معینه له ډېرې غټې مرستې سره راغی. خو البته دلته چې کوم ټیم راغلی و هغو ورته ویلي وو چې د زیړو کورسونه هغو ته مرسته نه ده رسېدلې، نیم هغو ته مرسته زه ورسره هم ومرسوله، نیمه د لمنه کې د هغو ته مرسته نه ورسېدلې مې هلته ولېږه او نور هم په دغه اطمینان کې هغه کې یو تصمیم کې چې کوم ولسونه چې هغه بې برخې دي هغو ته هم رسېدګي وکړو. دلته چې کومه
د تاسو مشوره باندې راتلونکي لپاره څه کول پکار دي نو همدغه لپاره راغلو چې دغه لپاره آینده کې تصمیم ګیري وکړي الله دې موږ ټول توفیق راکړي چې دغه ولس ښه پالنه وکړو او د هغوی په دردونو باندې ښه ودردېږو واخر دعوانا ان الحمدلله